دا رمضان دی استغفار پکې غواړئ نن موږ څه موقع ده بخنه به وغواړو الله باندې به ځان وبخو خو که بخنه مو نه غوښتله د الله هېڅ نشو کولی نقصان که رسونو خپل ځان ته به رسو یا عبادي ای زما بندگانو انما هی اعمالکم دا ډېر مقصودي جمله ده انما هی اعمالکم دا تاسو چې څه کوئ دا ستاسو اعمال دي احصیها لکم زه ستاسو دپاره شمارم ستاسو دپاره لیکم ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید د انسان هیڅ لفظ د خولې نه راوباسي مګر خوا کې تیار څوکیداران ولاړ دي هغه لیکي اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قید تیار ناست دي ثم اوفیها بیا به تاسو نه دا ثم اوفیکم ایاها بیا به دقه اعمال لدي تاسو ته بدله درکوم فمن وجد خیرا کچا خیر به مونته په خپل عمل نامه کې فلیحمد الله د الله دې حمد وي ومن وجد غیر ذلک خو کچا نور څه بیا مونته فلا یلومن الا نفسه ځان به ملامت کوي ګوره ما ملامت نه کوي دا چې څه کړي دی هغه به تا ته میلاویږي دا خطابات د رب کائنات او دا حدیث دا وی چې ابو ادریس الخولانی رحمت الله تعالی علیه اب چې کله دا حدیث بیانوه په دې ګونټو باندې بکیناستو به شړل چې الله موږ ته څومره ښکلي خطابات کړي او موږ نه هغه عذر او بانه بالکل ختم ستاسو خو خره چې څه کوئ هغه وکړئ دا یو څو ښکلي نداګانې وي چې د رب کائنات هغه مې تاسو بیان کړي او پای کې بنیادي خبره ده دا رمضان دی استغفار پکې غواړئ نن موږ څه موقع ده بخنه به وغواړو الله باندې به ځان وبخو خو که بخنه مو نه غوښتله د الله هېڅ نشو کولی نقصان که رسونو خپل ځان ته به رسو الله نه سوال دا دی چې الله رب العالمین موږ له توفیق راکړه چې موږ ته خوشحاله کړو موږ ته راضي کړو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين